बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू दोस्तानो द MS Excel दोहमे वीडियो दा په تیر کلاس کې منګه د MS Excel انټروډکشن د MS Excel انوایرنمنت یا محیط او په همدې ترتیب د MS Excel د خلاصولو طریقې زده کړې وې. په نننۍ ویډیو کې دوستانو راځو د MS Excel په انوایرنمنت یا محیط کې د بعضې کمانډونو وظایف یا دندې تشریح کوو چې آیا د دې کار څه دی. لومړی نمبر راځو کلوز ته. لکه څرنګه چې په تیر کلاس کې مونږ ویلي وو چې په MS Excel کې دغه ښي طرف ته چې دغه آیکنس یا دغه بټنز تاسو ګورئ دا هر یو بټنز جلا جلا وظیفه یا دنده لري. نمبر 1 کلوز دی چې د دې په واسطه تاسو کولی شئ د پروګرام څخه ووځئ یا خپل موجوده پروګرام بند کړئ. نو چې کله زه په ده باندې کلیک وکم تاسو ګورئ هغه پروګرام څه وشو، هغه کلوز شو. راځو دوستانو ورپسې یو بل کمانډ دی چې هغې ته موږ مینیمایز ویلی شو. لکه څرنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ د کلوز نه وروسته سیکنډ نمبر کې ریسټور ډاون، په تھرډ نمبر کې بیا موږ سره مینیمایز دی. نو ریسټور ډاون ته به راشو. د کلوز نه دی خوا موږ سره ګورئ تاسو ریسټور ډاون دی چې د دې په واسطه تاسو کولی شئ موجوده وینډو چې په سکرین باندې ښکاري د دې سایز ورکوټی کوئ او چې بیا دوباره راشئ نو د ده نه میکسیمایز کمانډ جوړ شي. نو میکسیمایز سره موجوده وینډو په سکرین کې د دې سایز غټیږي. ورپسې دوستانو مینیمایز ته راځو. دې خوا ته تاسو ګورئ دغه منفي علامه چې ښکاري دې ته مینیمایز وایي چې د دې وظیفه دا ده چې کله تاسو په ده کلیک وکړئ نو موجوده کوم وینډو چې ده دا ټاسک بار ته راوړئ. ورپسې دوستانو ریبن ډسپلی آپشن دی په 4 نمبر کې چې په دې کې موږ سره مختلف کمانډ شامل دي. اول اوټو هایډ ریبن، معنا دا چې ریبن د په خپله اتومات پټیږي. چې کله تاسو په ده کلیک وکړئ نو ګوره دغه ریبنس یا دغه ټپس چې کوم وو هغه څه وشو، هایډ شو. بیرته تاسو چې کله د ماوس کرسر پورته راوړئ په دې کلیک وکړئ نو دا هر څه بیرته پیدا کیږي. بیا په ده کې دوستانو بل دی موږ سره شو ټیپس، معنا دا چې زه صرف یوازې دغه کوم ریبنس یا دغه ټیپ راوستل غواړم او نور هر څه هایډ کوم. تاسو په ده باندې کلیک وکړئ، تاسو وګورئ هوم انسرټ دغه کوم ټیپس چې دي دا یې ښکاره کړه او هغه نور یې هایډ کړه. بیا دوستانو که تاسو غواړئ چې نه زه غواړم هم ریبنس او هم په ده کې دننه چې کوم هغه ګروپ کمانډس دي هغه زه هم ښکاره کړم نو تاسو شو ټیپس اینډ کمانډس دواړه ما ته ښکاره کړه. په ده باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ هغه سب ګروپ کمانډ او ټیپس یې دواړه موږ ته راکړه. ورپسې دوستانو کویک ایکسس ټول بار ته راځو. لکه څرنګه چې د نوم نه ظاهره ده کویک تیزۍ ته وایي، ایکسس لاسرسي ته وایي. یعنی په تیزۍ سره موږ کولی شو چې یو کمانډ ته لاسرسی وکړو. مثال که چېرته هم تاسو په دې کویک ایکسس ټول بار دغه سمال بټن یا دغه ورکوټې بټن چې ښکاري په ده باندې کلیک وکړئ نو د دې موجوده ټول هغه کمانډ چې په دې کې شامل وي هغه لیست تاسو ته ښایي. په لیست کې که چېرته کوم ټیک مارک آف وي نو هغه به دلته نه ښکاري او چې کله هم ټیک مارک آن کړئ نو ګورئ دغه کمانډ په خپله دې ځای کې راشي. په دې کې د ټولو نه مهم دغه پرنټ پریویو دی چې مخکې د چاپولو نه موږ د خپل دغه کم شیټ یا دغه کم پیج چې دی دا کتل غواړو نو پرنټ پریویو کوشش وکړئ همیشه دپاره په دغه کویک ایکسس ټول بار کې ایډ کړئ. په دې کې دوستانو که چېرته تاسو داسې کمانډ چې په دې کې شامل نه وي هغه راوستل غواړئ نو مور کمانډس ته به راشئ. په مور کمانډس کې به دلته تاسو وګورئ چې کوم کمانډس تاسو خوښي هغه تاسو په لیست کې ایډ کړئ. لکه زما دې ځای کې دغه کویک پرنټ پکار دی دا به زه دې ځای نه ایډ کړم. تاسو ګورئ دا دلته راغی اوکې کوئ. دا اوس چې کله هم تاسو راځئ نو دا کویک پرنټ دلته راغلی دی. بیرته ختمول غواړئ نو دلته راشئ مور کمانډس ته کویک پرنټ باندې کلیک وکړئ، ریموو او دا کلوز کړئ. نو دا موږ سره کویک ایکسس ټول بار باره کې یو څو خبرې وي. په ده کې لاست نمبر زموږ سره شو بیلو د ریبن دی.
چېرته هم تاسو غواړئ چې دغه کویک اکسس ټول بار د ریبن نه لاندې راوړئ نو په ده باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ هغه په دې ځای کې راغلی. بیرته خپل ځای ته وړل غواړئ په ده باندې کلیک وکړئ شو اباف د ریبن نو دا بیرته خپل ځای ته راغلی. ورپسې دوستانو راځو نیم باکس ته. لکه څرنګه چې موږ په تیر کلاس کې هم ویلي وو چې نیم باکس موږ ته د یو سل یا د یوې خانې اډرس ښایي. نو که چېرته موږ ووایو چې it shows cell reference or cell address دا موږ ته د یو سل ریفرنس یا اډرس ښایي. هر کلم چې تاسو په ایکسل کې په یو سل باندې کلیک کوئ نو تاسو ګورئ د دې اډرس موږ ته دغه نیم باکس ښایي چې د دې اډرس چیرې تاسو ګورئ E29 معنا دا چې دا کم کلیک ما کړی په ای نمبر کالم کې دی او په 29 یعنی په 29م نمبر قطار کې قرار لري. نو دغه معلومات موږ ته نیم باکس راکوي. ورپسې فارمیولا بار دی. فارمیولا بار موږ ته هم په ایکسل شیټ کې فارمولا ښایي. it shows formula in a sheet په شیټ کې موږ ته څه ښایي موږ ته فارمولا ښایي چې په کوم ځای کې تا فارمولا کار کړی. لکه مثال په ډول زه دلته راځم څه اعداد ورکوم او د دې مجموعه زه راوباسم نو دلته به ودرېږم په دې آخري سل کې ورته به ورکم چې مساوي SUM سم او د نه به وروسته زه دغه ټول ویلیو انتخاب کم او بیا به انټر کم. نو تاسو ګورئ دغه کم مجموعه چې ده راووته. اوس چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ نو ګورئ دغه فارمولا بار تاسو ته ښایي چې تا په دې ځای کې سم فنکشن کارولی دی. هر فنکشن چې تاسو کار کړی او تاسو یې معلومول غواړئ نو په هغه به کلیک وکئ او فارمولا بار ته به راشئ. تاسو ته به د هغې نوم هم وښایي او د هغې هغه کم سل ریفرنس یا اډرس چې دی هغه هم تاسو ته ښایي. ورپسې دوستانو راځو وټ از ورک بوک. ورک بوک څه ته ویلی شي؟ لکه څرنګه چې په MS Word کې تاسو ویلي وو چې په هغه ځای کې موږ سره ډاکومنټ و چې کله سره یو څو پیج یو ځای کېدل یعنی د ورقو مجموعې ته موږ څه ویل ډاکومنټ و. دلته موږ سره په ایکسل کې ورک بوک دی. تاسو ګورئ پورته هم لیکلي بوک نمبر 4 بوک نمبر 3 2 1 تاسو هر یو راوستلی شئ. نو موږ داسې ویلی شو چې the collection of worksheet is called workbook. چې کلم سره یو څو شیټ یو ځای شي یعنی د شیټونو مجموعې ته موږ ورکبوک ویلی شو. هر کلم چې یو نوی ورکبوک راوستل غواړئ نو را به شئ فایل ته کلیک به وکئ په نیو باندې او دا نه واپس تاسو دې ځای کې بلانک ورکبوک باندې کلیک وکئ. تاسو ته به یو نوی ورکبوک خلاصیږي. په دغه طریقه تاسو ورکبوک خلاصولی شئ چې د کیبورډ نه د دې شارټکټ کنټرول N دی. ورپسې دوستانو راځو نمبر اف ورکبوک ان ا سنگل شیټ. په یو ورکبوک کې زموږ سره د شیټونو تعداد معلومول. همیشه دپاره په یو شیټ کې وبخئ په یو ورکبوک کې تاسو سره صرف یو شیټ یعنی هر کلم چې زه یو نوی ورکبوک راولم تاسو به ګورئ چې په دې کې به موږ سره صرف یو شیټ ښکاري. شیټونه تاسو دې ځای کې ډایرکټ هم کولی شئ چې زیات کې په دغه پلس ساین یا دغه مثبت علامه چې ده په ده باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ د شیټونو دغه تعداد موږ دې ځای نه زیاتولی شو. خو چې کله زه دې ځای کې نوی شیټ اخلم نوی ورکبوک اخلم نو تاسو ګورئ چې دا به بیا په خپل حالت باندې خپله بدلیږي. اوس که تاسو غواړئ چې د همیشه دپاره زه غواړم چې هر کلم یو ورکبوک راولم په هغه کې د 3 شیټه شاملي نو تاسو به راشئ فایل ته فایل نه به پس راشئ آپشن. په آپشن کې به تاسو دې ځای کې دوستانو ګورئ انکلود دس مینی شیټ. زه به لږ تاسو ته زوم کوم. په دې انکلود دس مینی شیټ کې تاسو ګورئ د تعداد یو دی. زه به دا ورته 3 کم او د نه به وروسته راشم دا به زه اوکې کم. اوس تاسو ګورئ هر کلم چې تاسو یو نوی ورکبوک راولئ په هغه کې به تاسو سره 100 شیټونه راځي 3 شیټونه راځي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د شیټونو مقدار زیات کړئ خو د ضرورت په اندازه.
دا و دوستانو د شیټونو د زیاتولو طریقه هم تاسو زده کړه. اوس راځو ټوټل نمبر اف ورک شیټ. په یو ورک شیټ کې منګه تر کم حده پورې دغه شیټس په اخیستلی شو. اوس که چېرته هم تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې په یو ورک بک کې موږ سره څو شیټه راتلی شي، نو په یو ورک بک کې منګه د شیټونو تعداد هغه د 256 نه زیات نشو اخیستی. نو ټوټل نمبر اف ورک شیټ زموږ سره 256 دي. هر کلم چې زه راشم دې ځای کې فایل ته راشم، آپشن ته، په آپشن کې زه دلته راشم د انکلود ډس مینی شیټ کې زه ورته ورکړم چې 256. نو تاسو ګورئ موږ ته وایي چې د دې آخري حد دی تر 256 پورې، چې د نه زیات تاسو نشئ اخیستی. 55 دلته خو یو دلته دی چې د سره 56 کېږي. Introduction to worksheet ته راځو دوستانو. ورکشیټ څه ته ویلی شي؟ په یاد ولرئ چې کلم سره یو څو روز اینډ کالم یو ځای شي، یعنی د کالمونو او د روګانو مجموعې ته موږ ورکشیټ ویلی شو. رو او کالم څه ته وایي وروسته را روان دي، خو فی الحال دومره زده کوئ چې کلم سره یو څو کالمونه او روګانې یو ځای شي، د دغه مجموعې ته موږ ورکشیټ ویلی شو. ټوټل نمبر اف رو ان ا سنگل شیټ. په یو شیټ کې د روز تعداد معلومول یا په یو شیټ کې موږ څومره رو اخیستلی شو. د دې تعداد د معلومولو دپاره به دوستانو تاسو داسې چل وکئ چې تاسو هر کلم غواړئ چې د روګانو تعداد معلوم کړئ، نو تاسو به رو نمبر 1 کې ودرېږئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلوم ده په دسې کې دا رو ده او په دسې کې کالم دی. نو زه به په دې رو نمبر 1 کې ودرېږم او تاسو به د کیبورډ نه کنټرول او دغه ډاون ایرو کی پریس کړئ. چې کلم تاسو دا پریس کړ نو تاسو ګورئ چې آخري نمبر رو ته زه راوستم. آخري رو کم اندازه چې دا هغه د 10,48,570 پورې. دنه زیات روز منګه نشو اډ کولی. نو په دغه ترتیب که تاسو د رو تعداد معلوموئ، سمپلی به تاسو راشئ د کیبورډ نه به کنټرول او دغه ډاون ایرو کی چې کوم ښکاري دا به تاسو دې ځای کې ورکئ. ته ګوره دا موږ سره کنټرول او ډاون ایرو کی د سره تاسو ډایرکټ آخري نمبر رو ته راوړئ. نو زموږ سره ټوټل نمبر اف رو ان ا سنگل ورک شیټ هغه تاسو وکړه چې 10,48,576 10,48,570 پورې. ټوټل نمبر اف کالمز ان ا سنگل شیټ ته راځو دوستانو. په یو شیټ کې زموږ سره د کالمونو تعداد څومره کېدی شي؟ لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دا موږ سره یو کالم شو، سی بل کالم شو، ډي بل کالم شو. که چېرته هم زه کالم نمبر 1 کې ودرېږم او آخري نمبر کالم معلومول غواړم، نو تاسو به کنټرول رایټ ایرو کی پریس کړئ. تاسو ګورئ ایکس 50 ته زه ډایرکټ راوست. خو اوس په ده باندې موږ پوهېږو نه چې دا ایکس اف ډي په ډیسیمل اعدادو کې د 100 برابر دی. نو زه به راشم فایل ته، زه به راشم آپشن، په آپشن کې به راشي فارمیولا باندې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به تاسو R1 C1 ریفرنس سټایل ته ټک مارک آن کړئ او دا به اوکې کړئ. تاسو ګورئ 14,340. نو معنا دا چې زموږ سره د کالمونو تعداد چې کوم دی په یو ورک شیټ کې هغه 14,340 پورې دی. دنه موږ زیات نشو اخیستی. په دغه طریقه دوستانو تاسو د رو او د کالمونو تعداد معلوم کو. زه به راشم دلته به ودرېږم او کنټرول رایټ ایرو کی تاسو ګورئ 14,340. نو زه به دلته ورته ورکړم چې 14,340 دا زموږ سره ټوټل شی دی نمبر اف کالمز ان ا سنگل شیټ. اوس راځو دوستانو روز په لوري چې آیا روز څه ته ویلی شي او کالم څه ته ویلی شي.
دوستانو چې کله افقي سل یو ځای شي دیتا رو وایي، یعنی هر کلم چې تاسو هورزنټلی یا افقي یو څو سل سره یو ځای کوي دیتا منګه رو ویلی شو. A collection of horizontal cells is called row. او کالم زمونږ سره څه ته وایي؟ A collection of vertical cell چې کله عمودي سل سره یو ځای شي نو دیتا منګه څه ویلی شو؟ کالم ورته ویلی شو. لکه تاسو ګورئ دا موږ سره کالم شو او دا موږ سره رو شو.